درنو قدرمنو او زړه ته رانږدې اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ ښه راغلاست او هرکلی در رسوایم. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ خوښ خوشحاله سو کاله به یاست. دا د شاهین داستان په اومه برخه کې در سره در حاضر یم. قدرمنو اورېدونکو تر دې وړاندې تاسې د دې داستان شپږمه برخه واورېدله. هلته مو واورېدل چې ربیعه ډېره سخته ناکراره وه تر څو بدر بن مغیره په یو نه یو ډول د خپل پلار له جوړ شوي پلانه خبره کړي. خو د ډاره دا خبره نه شوه واضح کولی، ولې چې د پلار ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ کېده. سبا ته یې انجیلا او ربیعه د چکر لپاره ډېر لرې ولاړې. انجیلا غوښتل په یوه پلمه له بشیر سره ملاقات وکړي. انجیلا غره ته وخته او ربیعه یوازې شوه. په ناڅاپي ډول له بدر سره مخ شوه. د خپل د زړه د اندېښنې لرې کولو دپاره دا موقع مناسبه وګڼله. له ډېرو هڅو وروسته یې بدر څه ناڅه وپوهاوه چې نوموړي ته خطر متوجه دی. بل خو انجیلا هم یو څه خپل احساسات قابو نه کړی شول او بشیر بن حسن سره تر ډېرو په خبرو بوخته وه. راځئ د شاهین داستان اومه برخه له ما محمد رسول نظري سره تر وروستۍ شیبو واورئ. د جمعې د ورځې زیات وخت بدر بن مغیره او بشیر بن حسن له ابو داود سره په مجلس تیر کړ. د دوی له خبرو ابو داود ډاډه شو چې دوی به شپه په کلا کې تیروي. خو له 2 ورځو راهیسې هغه حیران و چې د کلا زیات سپاهیان ناڅاپه ورک شول. ماسپښین چې کله د له بدر او بشیر سره ډوډۍ خوړله ویې ویل په کلا کې د سپایانو شمیر ډېر لږ پاتې دی. زما نظر خو دا دی چې کله تاسو دلته اوسېږئ نو د ساتنې مو پوره خیال کوئ. بدر په بې پروایۍ ځواب ورکړ موږ د ځان د ساتنې لپاره هیڅکله هم د سپایانو ضرورت نه دی احساس کړی. ابو داود وویل ستا په میړانه کې خبره نشته، خو د دې کلا د ساتنې لپاره هم پوره شمیر سپایان ضروري دي. که د نصرانیانو لخوا د ناڅاپي یرغل ویره نه وي هم ته باید هوښیار وي. بدر بن مغیره ځواب ورکړ تاسو فکر مه کوئ، د خطر په وخت کې به تاسو دلته پوره سپایان وګورئ. په دې کلا کې زما استوګنه هسې موقتي ده. سبا ته به تاسو غرناطیو ته روان شئ او زه به انشاءالله خپلو غرونو او ځنګلونو ته ورځم. ابو داود ورته وویل نو په همدې خاطر د پوځیان 3 ورځې وړاندې استولي دي؟ بدر وویل اوهو هغوی دلته بیکاره پراته وو. له دې وروسته بیا په نورو چارو ډېرې خبرې وشوې. د ماښام له لمانځه نه وروسته کله چې دوی له جومات نه راوتل یو سپور راغی، کلا ته ننوت او د جومات په دروازه کې بدر بن مغیره ته ورلنډ شو. بدر بن مغیره د هغې د خبرې انتظار ونه کړ. ویې ویل وایا خیریت خو دی، ته ډېر پریشانه ښکارې. سپاهي وویل د پاچا ورور او د غرناطیو د پوځ یو شمېر افسران له تا سره د لیدلو لپاره راغلي دي او هغوی ستا استوګنځي ته د تلو او ستا د انتظار پر ځای نه یې غومدل ته را روان دي. بدر وویل هغوی به له دې ځایه څومره لرې وي؟ سپاهي وویل 8 میله به لرې وي. هغوی وویل چې د شپې ډوډۍ به له تا سره خوري. بدر بن مغیره بشیر بن حسن ته وکتل. ویې ویل تاسو د دوی د استوګنې او ډوډۍ بندوبست وکړئ، زه یې ښه راغلاست مخې ته ورځم. لږ ځنډ وروسته چې بدر په اس سپور او چارګام له کلا ووت، ابو داود ګړندی خپلې کوټې ته ولاړ. تر لږ ځنډه په ژورو سوچونو کې ډوب شو او په کوټه کې قدم وواهه. بیا یې دننه کوټې دروازه خلاصه کړه. میریا ته یې غږ کړ لږ شیبه دلته راشه. میریا له کرسۍ نه پورته شوه، د ابو داود کوټې ته ورغله. هغه زر دروازه بنده کړه. ربیعه و انجیلا یو بل ته وکتل. ربیعې ورو وویل انجیلا پلارجان له سهار راهیسې اندېښمن دی. انجیلا په معنادار نظر ربیعې ته وکتل. ځواب یې ورکړ د هغه د اندېښنې سبب ښایي د سبا ورځې سخت سفر وي. خو ربیعې ماته تر هغه نه زیاته ته پریشانه ښکاري. کله چې موږ له قصولې نه غرناطیو ته روان وو ته ډېره خوښه او تازه وې، خو اوس داسې برېښي چې تا ته تر غرناطیو نه دغه شاړه کلا ښه در لګېږي. ربیعې ورته وویل زما له غرناطیو سره مینه ده. زه په دې اندېښنه کې یم چې پلارجان سبا د غرناطیو پر ځای بلې خوا ته مخه نه کړي. انجیلا ورته وویل تا ته معلومه ده چې پلارجان د غرناطیو د تګ اراده نه ځنډوي. سرحدي شاهین نوې ګاډۍ هم زموږ لپاره راغوښتې ده. ستا د پریشانۍ سبب بل شی دی. ربیعې ته د زړه خبره له ما نه نشي پټولی.
رښتیا ووایه ته پر دې غمجنه نه یې چې د سرحدي شاهین ځاله له غرناطیو نه ډېره لرې ده. د ربیعې په څېره د حیا سرې یو سپینې څپې ونڅېدلې. هغې انجیلا ته څه ځواب ورنه کړای شو. انجیلا بیا وویل ربیعې زه او ته د یوې کښتۍ سواره یو، خو چې زه د بشیر بن حسن نوم اخلم ته ما ملامتوې او ستا خپل حالت دا دی چې له دې ځایه د رخصت تصور وکړې څېره دې مړاوې شي. رښتیا ووایه ربیعې له سرحدي شاهین سره دې مینه نه ده؟ ربیعې ورته زیاته کړه انجیلا زه چیرته ویلی شم چې زه له هغه نه نفرت کوم، خو زما او د هغې نړۍ بیلې دي. بدر بن مغیره د اندلس پر اسمان د 14مې سپوږمۍ ده، خو زه د هغو لکونو لیدونکو نه یوه یم چې د هغه له ځلا تر اغېزې لاندې خامخا یم، خو د هغه له اسمانه راکوزولو او د خپلې جونګړې زینت کولو خیال په زړه کې نشم راوستلی. بشیر بن حسن هم د اندلس د اسمان یو ځلاند ستوری دی. که ستا هوس یوازې د هغه تر لیدو او نندارې پورې وای نو ما څه غرض نه درلود، خو انجیلا ته دغه ستوری له اسمان نه راشوکوې او د خپلې لمنې سینګار جوړول یې غواړې. ته له هغه فاصلو نه سترګې پټوې چې ستا او د هغه ترمنځ دي. زه ستا سترګې در خلاصول خپل فرض ګڼم. د انجیلا ښکلې بڼه مړاوې شوه، په شونډو یې غمجنه مسکا خپره شوه. ویې ویل د پخواني بد سلوک سره سره زه اوس هم دا احساسوم چې په دې دنیا تر تا زیات زما بل خیرخوا نشته، خو بده مه ګڼه، ته یوه شاعره یې، ما هغه پر اسمان نه پر دې ځمکه لیدلی دی او زه په دې ویلو نه شرمېږم چې خوښیږي مې. که ما هغه د خپلې لمنې زینت هم نه کړی شو زه به د هغه لمنې ته په لاس ورغورځولو کې دوه زړی نه شم. ربیعې ما چې هغه لومړی ځل ولید زړه مې ګواهي راکړه چې هغه یوازې زما دی. کله چې غږ زما له غوږو سره ټکر شو داسې مې احساسوله چې زما غوږونه له دې غږ سره بلد، تر څو چې زما سترګې هغه لیدای شي او غوږونه مې د هغه غږ اورېدای شي، زړه به مې همدا وایي چې هغه زما دی، هغه زما دی. ربیعې رښتیا ووایه ته د بدر بن مغیره په باب همدغسې احساس نه لرې چې هغه یو میړه دی او ته ښځه یې؟ ربیعې په غور انجیلا ته وکتل. وی ویل انجیلا ته دا نه احساسوې چې ته یوه عیسوی یې او هغه مسلمان دی او په اندلس کې د عیسویت او اسلام ترمنځ جګړه روانه ده؟ انجیلا ځواب ورکړ زه د دې پروا نه لرم، زه به هڅه کوم چې هغه ځان ته راکش کړم. که هغه زما خواته رانغی نو زه به د هغه خواته په ورتګ کې ډیل نه کوم. ربیعې وویل فرض کړه که نن د قسولي او غرناطیو ترمنځ جګړه ونښلي نو ستا او بشیر بن حسن ترمنځ به ټولې لارې ونه تړلی شي؟ انجیلا وویل کیدی شي د لنډ مهال لپاره زموږ ترمنځ ټولې لارې بندې شي، خو د دې جګړې نتیجه به له دې پرته بل څه وي چې په ټول اندلس به عیسویان قبضه وکړي او زموږ ترمنځ به پاتې دیوالونه راپرېوځي. ربیعې وویل انجیلا ته ګمان کوي چې بشیر بن حسن غوندې سپایي به د خپل قوم له بربادۍ او ماتې وروسته له تا سره د مینې لپاره ژوندی پاتې وي؟ د انجیلا په څېره د خفګان نښې جوړې شوې. له لږ چوپتیا وروسته یې وویل ربیعې فرض کړه که حالاتو هغه قسولې ته په تګ مجبور کړ او هغه ته د ژوند د پاتې شپو ورځو تېرولو لپاره له دې پرته بله لار نه وي نو آیا بیا به هم زما او د هغه ترمنځ د نفرت دیوالونه ولاړ وي؟ ربیعې ځواب ورکړ دا په دې پورې مربوطه ده چې قسولې ته پر تګ هغه په څه شي مجبور شوی دی. د یو بندي په حیث به هغه د دښمن قوم د یو نجلۍ په سپارښت خلاصون او د ذلت نه ډک ژوند په هیڅ صورت هم نه مني. البته د یو فاتح په حیث ښایي هغه ستا د مینې زنځیر ومني، خو دا تا څنګه احساس کړه چې حالات به هغه قسولې ته په تګ مجبور کړي؟ انجیلا پر خپل اندېښنه د پردې اچولو هڅه وکړه. ویې ویل د یوه ګل سم ځای بڼ دی، ښایي هغه په خپله ډېر وخت په دې بیدیا کې اوسېدل نه غواړي. ربیعې څه ویل غوښتل چې د بلې کوټې دروازه بیرته شوه او ابو داود او میریا کوټې ته ورننوتل. د ابو داود په لاس کې دوه بلې شمې وې او کله چې د دواړو کړکیو مخې ته شمې کېښودې ربیعې په معصومانه لهجه وویل پلار جانه په کوټه کې د فانوس ښه رڼا ده، شمو بلولو ته څه ضرورت و؟ ابو داود په اندېښنه وویل ربیعې ستا له ډېرې رڼا نه ډېر نفرت دی؟ ربیعې ورڅه وویل نه پلار جانه، خو دا به په شمال کې ګل شي، که څه وایې زه به کړکۍ پورې کړم. ابو داود وویل
نه د تازه هوا لپاره کړکۍ خلاصې پرېښودل ضروري دي. بیا یې میریا ته وکتل او ویې ویل که دا مړې شوې زر تر زره بیا بلې کړئ. زما په کوټه کې نورې شمې هم شته، که دا خلاصې شوې نورې راوړئ او په همدې ځای بل کړئ. ابو داود دا وویل او له کوټې نه ووت. د ماسخوتن د لمانځه په وخت بدر بن مغیره د غرناطویې د پاچا له ورور الزغل او دوو لویو پوځي افسرانو موسی او الزغري سره یو ځای کلا ته ننوت. د غرناطویې 15 تنه سپایان او معمولي افسران هم ورسره وو. دغه وخت مؤذن د ماسخوتن د لمانځه اذان کاوه او دوی له جومات سره لاسونو نه پلي شول او جومات ته ننوتل. بشیر بن حسن د جومات په دروازه کې ورسره سړي مشي وکړل. الزغل له بشیر بن حسن سره تاوده سړي مشي وکړه او ابو داود ته یې وکتل. بدر بن مغیره وویل دا ابو داود دی، ما په لاره کې د ده په باب تاسو ته یادونه کړې وه. الزغل ابو داود ته د مصافحې لاس ور وغځاوه. وی ویل بدر ستا ډېرې ښېګڼې یادې کړي دي، خو زما په نظر ستا تر ټولو ستره کمال دا دی چې زموږ سرحدي شاهین درته عقیدت لري. ابو داود مسکی شو. وی ویل زما تر ټولو ستره ښېګڼه دا ده چې د یو ډېر شریف او سخي ځوان میلمه یم چې د یو بېکسه میلمه ستاینه یې هم د میلمه د خدمت په مسؤلیت کې ګڼلې ده. هغه پیښه چې ما ته د سرحدي شاهین سره د څو شپو ورځو تېرولو فرصت را په برخه کړ زما د ژوند تر ټولو په زړه پورې پیښه ده. د غرناطویې هغه ستر شخصیتونه چې له لرې نه یې لیدل ما د ځان ویاړ باله نن زما مخې ته ولاړ دي. که یې ګستاخي نه ګڼئ نو زه دا سپېڅلی لاس مچوم چې له پیړۍ وروسته د موسی بن نظیر او طارق بن زیاد د تورې بیا اوچتولو نیکمرغي په برخه شوې ده. الزغل هغو نیک خصلته انسانانو نه و چې له چاپلوسۍ نه یې کرکه کوله، خو د ابو داود لهجې او خبرو په هغه اغیزه وکړه. د خپل لاس ورټولولو هڅه یې ونه کړه. ابو داود په ډېرو تودو احساساتو د هغه لاس ښکل کړ. له دې سره یو ځای د وخت له ضرورت سره سم 2 څاڅکې تودې اوښکې د هغه له سترګو د الزغل په لاسو ور وڅڅېدې. نږدې و د همدغسې احساساتو په بدرګه ابو داود له موسی او الزغري سره معرفي شو. ټول بیا جومات ته ورننوتل. امامت ابو داود وکړ. له لمانځه نه وروسته چې کله دوی په یوه بالاخانه کې پر ډوډۍ خوړلو بوخت شول ابو داود پر هغوی د خپل اغیزې اچولو لپاره په دماغ او ژبه زور واچوه او خپل ټول استعداد په کار واچوه. الزغل چې په خپله هم په ډېرو علومو کې د غیر معمولي استعداد او پوهې خاوند و د ابو داود له علمي پانګې نه زیات تر اغیز لاندې راغی. او کله چې هغه د قسطولي د ظالم حکومت پر خلاف د خپلو پټو فعالیتونو یادونه وکړه نو الزغل وویل د خدای جل جلاله احسان دی چې تا د خپل فعالیت لپاره داسې ځای ټاکلی چې هلته تا ته زیات ضرورت دی. په غرناطه کې تاسو له موږ سره ډېر څه کولی شئ. بدر بن مغیره چې ستا په باب ما ته څه ویلي دي زه پوه شوم چې ته د ځوانانو جلبولو په چل پوهیږي. په غرناطه کې به زه یو داسې ځوان تا ته وسپارم چې سمې لارې ته راوستل یې د اندلس د لاسه وتلې پاچاهۍ د بیا ترلاسه کولو نه کم نه دي. زما مطلب د غرناطویې د ولیعهد زما وراره عبدالله دی. هغه ډېر زیات بیړنی چاپلوسي خوښوونکی، پر ځان مین ویرونکی او وهمي دی. د هغه تر جوړولو ورانول زیات خوښیږي. که هغه ته اصلاح کړی شي نو دا به د قوم ډېر لوی خدمت وي. ابو داود د خپلې خوښۍ د پټولو هڅه وکړه. ځواب یې ورکړ د غرناطویې د ځوانانو د اصلاح لپاره ستاسو د سترګو اشاره کافي ده. بیا هم چې تاسو ما ته څه خدمت سپارئ په خوښۍ به یې ترسره کړم. الزغل وویل ابو عبدالله ته د سترګو د اشارې پر ځای د ادب لرګي ته ضرورت دی او زه پوهیږم چې هغه له تا سره شته. تاسو غرناطویې ته کله ځئ؟ ابو داود وویل انشاءالله موږ سبا ته روانیږو. الزغل وویل نو چې کله تاسو ورسیږئ زه هم در رسیږم. زما ورور به ستاسو په شان سړی د خپل زوی د استاذ په حیث ومني او څه اعتراض به پرې ونه لري. خو ابو عبدالله ته دا مه وایه چې دغه مسؤلیت تا زما په ویلو منلی. هغه زما په هر څه شک کوي. ابو داود وویل تاسو بېغمه اوسئ. له دې وروسته الزغل، موسی او الزغري له ابو داود نه د قسطولي د پوځي تیارۍ په اړه پوښتنې کولې او هغه د حقایقو پر ځای د دوی د خوښۍ سره سم ځوابونه ورکول. نږدې نیمه شپه چې کله دوی د جګېدلو اراده وکړه د کلا څلورو خواو ته نغارې پورته شوې. دوی پریشانه شول، یو بل ته یې وکتل. الزغل په سوالیه نظر بدر ته وکتل او د نورو خلکو سترګې هم د هغه په څېره ونښتې.
د بدر په څېره کې د حیرانۍ او اندېښنې څرک نه و. وی ویل تاسو مه ویرېږئ او بیا په ډاډه زړه له ځایه اوچت شو. وی ویل زه اوس حالات معلوموم. بشیر هم جګ شو خو هغه ورته وویل ته له مېلمنو سره پاتې شه، زه سمدستي بیرته راګرځم. بدر بن مغیره چې دروازې ته ورسید یو پیردار په منډه راغی او لنډه لنډه ساه یې وکاږله. وی ویل نصرانیانو حمله کړې ده. له دې سره ټول اوچت شول، تورې وکښلې. خو بدر بن مغیره دوی ته مخ واړوه. وی ویل نصرانیانو به په تیرو 20 کلونو کې دومره لوی حماقت نه وي کړی. تاسو بېغامه کښېنئ. د شپې مهال د دوی ډېر لوی لښکر هم د کلا خواته نږدې نشي راتلی. زه به ښایي په خپل تیر ټول ژوند کې هم دومره د دوی د ناڅاپي حملې لپاره تیار نه وم. ابو داود وویل په کلا کې خو ما نن له 25 سپاهیانو نه زیات نه دي لیدلي. بدر وویل د کلا ساتنه د دې دیوالونو نه ډېره وړاندې کېږي. له نیکه مرغه زما تر نیمایي زیات سپایان هلته شته دي. زه اوس بیرته راځم. موسی وویل زه هم در سره ځم. بدر وویل زه ویرېږم چې د کوم سپایي د غشي نښه به شي. زه پخپله هم ښایي له کلا نه بهر د جنګیالیو د لارښوونې لپاره ولاړ نه شم. یوازې د کلا ساتونکو ته یو څو ضروري هدایات ورکوم. زغل ډاډه شو. وی ویل نو تا د دې حملې تمه درلوده؟ پر دې پوښتنه ابو داود ټکان وخوړ. بدر ته یې وکتل. بدر ځواب ورکړ ما ته د تقدیر لخوا یوه اشاره وشوه او د خدای جل جلاله فضل دی ما هغه یو وهم او خیال ونه باله. بشیر بن حسن له بدر سره د تلو ټینګار وکړ خو هغه ورته وویل زما زیات سپایان یوازې په دې دغه شو باران ته درېدلی شي چې ته د هغوی د ټپونو علاج کوې. ته هم دلته اوسه او د زخمیانو د زخمونو د پټۍ سامان چمتو کړه. بدر بهر ته ووت. له یو ساعت وروسته بیرته راغی او وی ویل تاسو که غواړئ ډاډه او ویده کېدی شئ. نصرانیان له کلا نه 2 میله لرې چې له مقابلې سره مخ شول د تېښتې هڅه یې وکړه. خو که له هغې نه 10 تنه په تېښته بریالي شي هم معجزه به وي. ما تاسو د دې فتحې په ویاړ کې له ګډون نه دی څارولی. خو د سپېده چاود نه وړاندې ستاسو بهر وتل مناسب نه دي. د سهار په رڼا کې به تاسو هم د بندیانو په راغونډولو او تښتېدونکو پوځیانو پر غشو ویشتلو کې زما له سپایانو سره ملګري وکړئ. بدر بن مغیره بیا ابو داود ته وکتل او وی ویل ته خپلې کوټې ته ولاړ شه او بهر ته خلاصې کړکۍ بندې کړه او یا ټولې شمې مړې کړه. انجونو ته ووایه چې د کړکۍ په مخ کې نه درېږي. پیردارانو وویل چې د حمله کوونکو یو وارخطا ډلګۍ کلا ته نږدې لیدل شوې ده. که څه هم له هغوی نه په کلا کې څه خطر نشته خو دا اندېښنه شته چې که هغوی رڼا وویني غشی به پرې وولي. ابو داود وویل زما دا څمه نه وه چې دوی به داسې غلطي وکړي او بیا په منډه بلې کوټې ته ننوت. زغل وخندل. وی ویل یو ښه عالم ډېر لږ ښه سپایي هم وي. ابو داود لږ وړاندې ولاړ. په اندېښنه کې شو او سمدستي پښې ورو شوې. د بدر بن مغیره له خبرو نه پر دې باور شو چې د ده راغوښتی لښکر له تباهۍ سره مخ دی. ځکه خو یې د شمې بلول او نه بلول بې معنا بلل. له دې سره یې په زړه کې اندېښنه ور پیدا شوه چې له یرغل کوونکو سره د ده نوکر نه وي چې د سرحد والي ته د استازي په توګه استولی و. ظاهرا د دې کار امکان ډېر و. بیا هم د تشویش وړ وه خو دی تر دې هم زیات پر دې اندېښمن و چې د یرغل کوونکو لښکر مشر نیول شوی نه وي او د بدر بن مغیره په مخ کې د ابو داود رازونه افشا نه کړي. په دې وخت کې هغه ځان ته دا تسلي ورکوله چې سرحدي شاهین والي دی د فردیناند ځانګړی سړی بولي او د راز له افشا نه به یې ډډه وکړي. هغه ته په هر ګام نه ووینه بې اندېښنې رامخې څه کېدې او بیا به یې بیرته ځان ته تسلي ورکوله. کوټې ته نږدې یو نوی خیال ور پیدا شو او په بدن کې یې لړزه راغله. آیا دا امکان نه لري چې د سرحد والي د شهرت او نومیالیتوب په خاطر پخپله د حملې مشري کړې وي او کله چې ژوندی ونیول شي دا زغل او بدر پر وړاندې اعتراف وکړي چې ستاسو مجرم زه نه ابو داود دی چې ماته یې پر کلا د یرغل بلنه راکړې ده. هغه په ډېرې پریشانۍ د خپلې دفاع سوچونه کول چې ناڅاپه یې کمزورې چیغه واورېده. هغه په بیړه د کوټې دروازه خلاصه کړه او ورننوت. له بلې کوټې نه د یوې بلې چغې سره سم څوک په ځمکه ولوېده. په دې ځنډ کې هغه کوټې ته ورورسېد. یوه شېبه یې سترګې تورې او وینې په رګونو کې ودرېدلې. انجیلا او میریا په غولي کې بې سده پرتې وې. د انجیلا په ټټر کې یو غشی ښخ و.
ربیه بې حرکته ورته ولاړه وه. ابو داود په ډېرې پریشانۍ ربیې ته وکتل. هغه په وارخطایۍ کړکیو ته اشاره وکړه. ابو داود شمې یوې خواته کړې او کړکۍ یې بندې کړې. بیا انجیلا او میریا ته راغی. دواړه یې وخوځولې او ویې ویل انجیلا میریا. انجیلا زګیروی وکړ او سترګې وغړولې. هغه په هوښ راغله خو میریا هماغسې بېسده وه. ربیې وویل پلار جانه طبیب راوغواړه. انجیلا زخمی ده او مرجانه د دې په لیدو بېسده شوه. انجیلا د کړکۍ له مخې تېرېدله چې له بهر نه چا په غشي وویشتله. لږ زر کوه د انجیلا وینه بهیږي. ابو داود جګ شو او په بیړه بهر ته ووت. لږ ځنډ وروسته له ابو داود سره بدر بن مغیره او بشیر بن حسن کوټې ته راننوتل. بشیر رنجیلا او میریا ته له سرسري نظر وروسته دواړې په خپلو بسترو واچولې. په دې ځنډ کې د هغوی یوه نوکر دوا او ضروري د طبابت سامان راوړ. بشیر خپله کڅوړه خلاصه کړه. یو بوتل یې راویست. څو څاڅکي په یو دسمال کې وڅڅول. ابو داود ته یې ونیول. ویې ویل دا دوا دې مېرمنې ته وربوی کړه. په هوښ به یې راولي. له دې نه وروسته یې انجیلا ته پام واړوه. هغې په رڼو رڼو سترګو ده ته کتل. بشیر بن حسن د زخم له لیدو وروسته غشي ته لاس ور وغځاوه. انجیلا په دواړو لاسونو د ده لاس ونیوه او په چیغو یې وویل نه نه. بشیر بن حسن ورته وویل څومره چې دغه غشی وځنډېږي هومره به ته زیات په زحمت شي. ته مه ویرېږه لاس مې مه نیسه که نه نو زه به د بېهوشۍ دوا دره کړم. بشیر بن حسن خپلو ملګرو ته اشاره وکړه. انجیلا وویل نه نه لاس او پښې مې مه نیسئ زه هېڅ نه کوم. بشیر وویل ما مخکې هم دا ګمان کوه چې ته زړوره نجلۍ یې. یوازې یوه شېبه سترګې پټې کړه ویرېږه ما. خو انجیلا ډېره د عقیدت او اطاعت په نظر د هغه په څېره سترګې ښخې کړې. بشیر بن حسن بیا غشي ته لاس ور اوږد کړ. هغې دا ځل هېڅ مزاحمت ونه کړ. شونډې یې وچې چلې. ورو یې زګیروی له خولې ووت او بې اختیاره یې لاس د غشي د زخم په لور ور اوږد شو. خو بشیر بن حسن غشی راویست. هغه ډاډمنه ساه واخیستله. ویې ویل زخم ډېر ژور نه دی. انشاءالله زر به بیرته روغه شي. دغه وخت میریا را په خود شوې وه. هغې یوه شېبه بیرته سترګې پټې کړې او بیا بیرته وغړولې او په یوه چغه په خپله بستره کې کېناسته. د انجیلا په لورې ورمنډه کړه. ویې ویل زما لورې زما انجیلا ته ښه یې که نه؟ زما لور به روغه شي. ووایئ د خدای لپاره راته ووایئ. هغې د لیونو په څېر د بشیر بن حسن مټې نیولې وې او په زوره زوره یې خوځولې. میریا بیا هغه پرېښود او بدر بن مغیره ته یې پام شو. د خدای په خاطر زما د لور ژوند وژغورئ. ابو داود را وړاندې شو. میریا یې تر مټ ونیوله. په زور یې بسترې ته کش کړه. ویې ویل میریا لیونې کېږه ما. له صبر نه کار واخله. انجیلا به ډېره زر روغه شي. زخم ډېر معمولي دی. میریا چغې کړې ستا په سینه کې د زړه په ځای کاڼی دی. انجیلا کمري کپای ستا یې پرې څه؟ ستا خو د غرناطوې. میریا د غرناطوې له نامه سره ژبه ونیوله. ابو داود احساس کړه چې د تقدیر لاس د هغه تر مرۍ پورې ورورسېد او بیا ودرېد. هغه سر تر پایه هیله او تمه شو او میریا ته یې کتل. د میریا لیمو هم دا څرګندوله چې په دې خطرناکه موضوع نور څه ویل نه غواړي. ابو داود بیا په لوړ اواز وویل هوکې له ما سره د غرناطوې غم دی. د داسې وحشیانو له یرغل نه د غرناطوې ژغورل د هر مسلمان فرض دی چې په نجونو د غشو ویشتلو نه هم نه شرمېږي. او د انجیلا زخمي کېدل زما د غرناطوې له تګ سره هېڅ اړه نه لري. تا ته باید معلومه وای چې له بهر نه د یرغل ویره وي. کړکۍ باید پورې وای او ستا له لاسه دا هم پوره نه شوه چې انجیلا له کړکۍ نه لرې کړې. ربیع ته خو هوښیاره نجلۍ یې. تا به انجیلا له کړکۍ نه منع کړې وه. ربیع په مړاوې لهجه ځواب ورکړ پلار جانه انجیلا له ما سره خبرې کولې. زما له بسترې نه جګه شوه. هغه خپلې بسترې خواته روانه وه چې له کړکۍ نه غشی راغی او ورباندې ولګېد. د ابو داود ټول د چالاکۍ صلاحیتونه په سترګو کې راټول شول. میریا به زیاتره د هغه د سترګو له رڼا نه وېرېده. ټول چپ خو دا معمولي پیښه نه وه. هغه په وېرېدونکو سترګو ویل چې لا تر اوسه زما خبره پای ته نه ده رسېدلې. زه یوازې د ډګره د خالي کېدو انتظار کوم. په کومه ځیرکۍ او دقت چې بشیر بن حسن د انجیلا پر زخمونو پټۍ تړلې تر هغې نه په زیات ژور نظر ابو داود میریا ته کتل. بدر بن مغیره په دې ځنډ کې څو ځلې ربیعې ته وکتل. هغه تر اوسه پورې په وارخطایۍ د انجیلا د بسترې خواته ولاړه وه.
هغه د انجیلا تر زخمی کېدو زیاته دې ته حیرانه وه چې د نصرانیانو د ناڅاپي حملې سره سره د بدر بن مغیره او بشیر بن حسن په څېره کې د اندېښنې او پریشانۍ نښې نشته. هغې زړه نازړه او په ویره ویره وپوښتل داسې ښکاري چې دا کلا د دښمن تر یرغل لاندې راغلی. بدر بن مغیره پخپله هم له هغې سره خبرو اترو ته ناکرار و. د ربیعې غږ یې پام ور واړوه او په تسلي ډوله غږ یې ورته وویل داسې ښکاري چې د دښمن کوم تښتېدلی سپایي د شپې په تیارو کې دلته رسېدلی او چې په خپل مرګ باور راغلی نو دې خواته یې غشی راویشتلی. که هغه تر اوسه وژل شوی نه وي نو ضرور به نیول شوی وي. لږ د وخته ماته خبر راغی چې د دښمن یو ډلګۍ سپاره کلا ته نږدې ولیدل شول. کیدای شي له همغوی نه کوم یو وي. زه ستا د خور په ټپي کېدو افسوس کوم. که له ما نه لږ تنبلي نه وای شوی او ستاسو د کوټې کړکۍ مې در باندې بندې کړې وای نو دا پیښه به نه پیښېدله. او کینه مه ویرېږه ستا خور به هم ډېر زر روغه شي. ربیعه څو ګامه شاته شوه او په خپله بستره کېناسته. بدر بشیر ته وویل زه به مېلمنو ته لږ تسلي ورکړم بیا به راشم. بشیر وویل زه هم نور خلاص یم دې ته اوس یوازې دوا ورڅښل پاتې. د کوټې نه له وتلو پر وخت بدر بن مغیره د ربیعې د بسترې تر څنګ پښه ونیوله ورته ویې ویل د نن بری د یوې شریفې تورسرې د خوب تعبیر دی. که اجازه وي د پاچا د ورور پر وړاندې نوم واخلم. ربیعه وویرېده. یو ځلې په ډېرې وارخطایۍ د کوټې هغې برخې ته چې مور پلار او خور یې وکتل او بیا یې په هیلهمن نظر بدر ته وکتل او په خپ غږ یې ورته وویل نه نه د خدای دپاره نه. بیا یې خپل پلار ته وکتل چې له دنیا او مافیها نه بېخبره یې میریا ته داسې کتل لکه مار چې خپل ښکار ته ګوري. بدر وویل نو زه باید زغل ته دروغ ووایم. زه به د دې ناڅاپه تیاري لپاره کوم دلیل جوړوم. ربیعې لږ له جرأت نه کار واخیست. سترګې پورته کړي او له خولې نه یې ناڅاپه ووتل زما خوب یوازې ستا لپاره و. په همدې یوه جمله کې ربیعې هغه ټول رنګین داستان واوروه چې د ژوند له پیله یې تر ننه د هوا لورانې د آدم علیه السلام زامنو ته اوروي. د ویلو په وخت کې د دې الفاظو ژوروالي ته پام نه شو خو د زړه نرمو او خوږو ټکانونو هغه زر پوه کړه چې یو لوړ ټوپ یې وهلی دی. د هغه سترګې ټیټې شوې او څېره یې له حیا نه تکه سره شوه. بدر تللی و خو دې داسې احساسوله چې هغه تر اوسه همالته ولاړ دی او دې ته ګوري. یوازې هغه نه بلکې ټوله کوټه دې ته ګوري. په خپلو ګوتو کې یو ډول لړزه احساس کړه. له ځایه جګه شوه او د انجیلا د بسترې تر څنګ ودرېده. بشیر بن حسن او د هغه نوکر بهر سره روان شول. ابو داود وویل ودرېږئ زه هم در سره ځم. بشیر ورته وویل نه ته آرام وکړه. ابو داود ورته وویل نه اوس سهار کېږي. بدر وویل چې سهار به حمله کوو. که څه هم زه سپایي نه یم روزل شوی خو ما غوندې سړي ته د سرحدي شاهین تر قماندې لاندې د جګړو موقع هر وخت په لاس نه راځي. که زه نیزې او تورې ښې نه شم چلولی د بندیانو په شمېرلو کې خو در سره مرسته کولی شم. بشیر وویل زما په ګمان تر اوسه وخت شته. ته نجونو ته تسلي ورکړه چې د تګ مهال شو زه به احوال درکړم. ابو داود وویل لږ به دا زغل په مجلس کې کښېنم. د داسې خلکو مجلس هر وخت نه په نصیبه کېږي. اصلا ابو داود د خپلې مېرمنې د قهرجن نظر نه ځان ژغورلو. دی پوهېدلو چې هغه د کوټې د خلوت کېدو په انتظار ده او بیا به د قسولې په عام فهمه ژبه د غشو باران د تم کېدو نه وي. میریا د نظر جال اچولی و خو چې هغه جګ شو او روان شو نو دی وویل ته د انجیلا د زخمونو پروا هم نه کوې. هغه له زخمونو نه زګیروي کوي او ته د چکر شوق په مخه کړی. انجیلا هم د خپلې مور په طبیعت پوهېدله. هغې هم د دې په سترګو کې د راتلونکي توپان لومړۍ نښې لیدلې وې. هغې وویل پلار جانه ته ولاړ شه زه اوس روغه یم. ابو داود په ډاډ ساه وکښله ویې ویل ربیعې لورې ته د ننه خوا نه د کوټې دروازې بندې کړه. بشیر بن حسن وویل د دروازو بندولو ته اړتیا نشته. په برنډه کې ډېر سپایان ګزمه کوي. زه به ورته ووایم که د دوی څه ته ضرورت وي دننه نه دې غږ وکړي. هو کړکۍ دې خامخا بندې کړي او ډاډه اوسئ چې د یرغل کوونکو کلا ته رارسېدل ممکن نه دي. هغوی ډېر وړاندې درول شوي دي. ابو داود چې ولاړ میریا ربیعې ته د وږي لیوه په څېر کتل. انجیلا ژر د وضع له نزاکته پوه شوه. زګیروی یې وکړ. ویې ویل
ربیعې سر مې چاپی کا سخت درد پرې راغی. ربیعه ورجګه شوه سر ته یې کېناسته. میریا هم ورجګه شوه او د انجیلا په بستره کېناسته. ویې ویل زما لورې کوم ځای دې درد کوي؟ بیا یې ربیعه تر مټ ونیوله ټېل وهلی او ویلې ته ورځه. نه مورې. ربیعه یوه دعا وایي چې زما د سر درد ورسره غلی کېږي. مورنۍ مینې سمدستي وسله کېښوده. په هیله منه لهجه یې وویل ربیعې لورې ستا په دعا کې تاثیر دی. دعا وکړه چې د انجیلا زخم جوړ شي. زه به ستا نیکي نه هېروم. ربیعه به په داسې الفاظو سمدستي نرمه شوه. ویې ویل مور جانې آیا د انجیلا لپاره دعا هم له تا سره نیکي ده؟ آیا انجیلا زما خور نه ده؟ میریا وویل ربیعې څه په رښته یې کېنه د خپلې خور سره دي. او بیا دا یې وڅنګ ته شوه. انجیلا وویل مور جانې ته ویده شه. لور جانې تر څو ته روغه نه شې زه خوب چیرته کولی شم؟ انجیلا ورغبرګه کړه نه مورې ته ولاړه شه زه روغه یم. انجیلا وویل زه پوهیږم چې ته د له خور سره بیا یو نه ختمېدونکی داستان پیلوي. ربیعې وویل مور جانې ته ویده شه. هغوی ویل چې کلا ته هیڅ خطر نشته. میریا جګه شوه په خپله بستره کېناسته. ویې ویل خدای دې وکړي چې هغوی بیرته وګرځي که نه موږ به له انجیلا سره په همدې حالت سفر ته مجبور شو. ربیعې وویل هغه ویل چې له یرغل کوونکو نه ښایي یو هم ژوندی بیرته ولاړ نه شي. میریا مایوسه شوه. ویې ویل چا ویل؟ ربیعې ورغبرګه کړه. سرحدي عقاب چې له کوټې نه ووت ویې ویل چې زه ستاسو د تسلۍ لپاره راغلی وم. لږ ځنډ وروسته میریا پړو مخې په بستره وغځېدله. انجیلا په ټیټ اواز ربیعې ته وویل ربیعې ستا باور دی چې دا کلا به نه فتح کېږي؟ ربیعې ځواب ورکړ هوکې زما یقین دی. انجیلا ورته وویل موږ ښایي څو ورځې نور هم دلته پاتې شو. ربیعې ورته غبرګه کړه تر څو ته سفر ته روغه نه شې موږ ښایي همدلته پاتې شو. انجیلا د دې لپاره چې وپوهېږي چې مور یې ویده شوې که نه هغې ته ورو ورغږ کړ او چې ځواب یې وانه ورېد په ټیټ اواز یې ربیعې ته وویل ما د سر خوږ پلمه کړه. ربیعې وویل زه پوهېږم. انجیلا ورته وویل ته په څه شي پوهېږي؟ ربیعې وویل تا زه د مور له غوسې نه ژغورلم. انجیلا ورغبرګه کړه د خدای شکر دی چې پلارجان بهر ته ولاړ که نه مور به اسمان پر چغو په سر اخیستی و. ربیعې ورته وویل انجیلا له زخم نه خو به په تکلیف شوې نه وې؟ نه په کوم زخم چې د هغه د لاس پټۍ کېښودل شي هغه درد نه لري. ربیعې رښتیا وایه ته په دې خوشحاله نه یې چې سفر مو وځنډېږي؟ هغې ځواب ورکړ زه ستا په زخمي کېدو خفه یم. انجیلا ورته وویل آیا ستا د ژوند تر ټولو لویه هیله دا نه وه چې سبانی سفر مو وځنډېږي؟ ربیعې ورته وویل دا ډېره بده هیله ده. زه چیرته دا امید کولی شم چې ته دې زخمي شې؟ انجیلا له لږ سوچ وروسته وویل کله چې هغه ستا د ټپونو د پټۍ لپاره راتلو ما داسې ګڼله چې ته زما حق رانه اخلې. که رښتیا ووایم زه په خپل ټپي کېدو هېڅ خفه نه یم. هغه نن ډېر پریشانه و او زه له دې زیاته هیله بله نه لرم چې هغه د زما لپاره اندېښمن شي. خو زه ویرېږم چې زما زخمونه روغ شي دغه اندېښنه به لرې شي. ربیعې ورته ورغبرګه کړه زما په ګمان به د هغه اندېښنه په علاقه بدله شي. انجیلا وویل خو ته وایې چې ستا او د هغې لارې بېلې دي. ربیعې وویل زه بیا داسې نه وایم. انجیلا ورته وویل ربیعې ما ته هغه وخت لیدلی چې سرحدي عقاب ورو ورو څه درته وویل. ستا سترګې په ځمکه ښخې شوې ستا څېره له حیا نه تکه سره خوټېدله. ربیعې ورته وویل نو تا په دې حالت کې هم ما ته کتل؟ انجیلا ورته وویل اوکې. هغه تا ته څه ویل؟ هیڅ نه ویل چې کلا په امن ده. انجیلا ورته وویل نه زما غوږونه ډېر زیر دي. هغه تا ته بل څه وویل؟ ووایه هغه څه وویل؟ هغې ویل چې د خدای احسان دی ته به څو ورځې نوره هم دلته پاتې شي. انجیلا په خندا شوه. ویې ویل دروغجنې. درنو قدرمنو زړه سره نږدې اورېدونکو دا وه د شاهین داستان اومه برخه چې ما محمد رسول نظري درڅه وړاندې کړه. هیلهمند یم د خوښې او د پام وړ مو ګرځېدلي وي. سبا چې یو ځل بیا زه د همدې داستان په اتمه برخه کې ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم. تاسې په بخونکي متعال باري ته لاس سپارم. پاک الله مو مل ښه ښاد اباد سوکاله او بریالي اوسئ. د خدای په امان.